عمردان میډیکل کمپلیکس کې د ګرینډ هیلث الاینس عہدیدارانو له طرفه یو تابع وشوه چې پکې په ګڼ شمېر د MMC او BKMC عہدیدارانو او نرس سټاف شرکت وکړو. ناستو میلمنو ته د GHA صدر شرافت الله یوسفزئی، ډاکټر سید محمد ایاز، سیکرټري انعام الله او د تنظیم تاجران نائب صدر ورنگزیب خان کشمیری په خپل خطاب کې د DHA او RHA په حواله سره حکومت ته دا خبره څرګنده کړه چې مونږ سره دا سراسری ظلم دی، مونږ هیڅ حالاتو کې دا ظلم نه منو او نه منلو ته تیار یو. په حال کې ناستو ډاکټر برادرې د حکومت خلاف ناربازي هم وکړه. نابالغ حکومت DHA RHA په دې موقع د GHA عہدیدارانو په خپل خطاب کې دا هم ویل چې د پیښور احتجاجي ریلی کې کوم ملګري د پولیس په لاټي چارج کې ټپیان شوي او کوم چې په جیلونو کې دي نو زر تر زره دي هغه خوشي کړي شي. د ګرینډ هیلث الاینس عہدیدارانو حکومت ته غږ وکړو چې د صحت وزیر هشام انعام الله دی زر تر زره د وزارت نه لرې کړي شي او د موجوده حکومت دی په داسې حالاتو نظرثاني وکړي او که چرې په دې نظرثاني ونه کړه نو زموږ دا احتجاجونه به جاري وي. د GHA مینا پښتنه وا پته او پاللو لاړو پنا شو اغیار ته سلام نکو چا بختور ور باندې دیر د مرهم نکو زما د خدای زړګي زخمونو سارام نکو چا بختور ور باندې دیر د مرهم نکو. دین بعد د ګرینډ هیلث الاینس عہدیدارانو له طرفه د حکومت خلاف یو احتجاجي ریلی هم وشوه. په احتجاجي ریلی کې شرافت الله یوسفزئی، ډاکټر سید محمد ایاز، انعام الله خان، اورنګزیب خان کشمیری او په ګڼ شمېر عہدیدارانو ګډون وکړو. په احتجاجي ریلی کې شریک عہدیدارانو بینري او پلیکارډ هم نیولې وي او د DHA او RHA نه منلو خبرې پرې درج وي. احتجاجي ریلی یو پرامن طریقې سره خپل مقام ته ورسېده. دین بعد یو اختتامي دعا وشوه. دعا نه بعد د GHA صدر شرافت الله یوسفزئی او جنرل سیکرټري انعام الله خان پښتونیو سره صدارنګي وې. موږ سره تر اوسه پورې د حکومتي وزیر خو څه کې چې د MPM رابطه نشته. صوبایي چې کم کال قایدینو ورکړو هغه سه بدستور جاری دي. په هغه سلسله کې د هغه کال مطابق د صوبې د نورو حصو په شانته نورو ګوندونو په شانته دلته په مردان کې په غټو وړو هسپتالونو کې دغه احتجاجو ټول مرګري خويندرونه راغون شو او تاسو مخکې په کمپلیکس کې زموږ جلسه وشوه او بیا احتجاجي واک وشو او د دې لپاره وشو چې موږ ډېر په مینه باندې سرکاري ملازمینو میجارټي PTI ته ووټ ورکړو. دغسې دا کم PTI چې ووټ اخیستی دا د غریبو خلکو ورکړی دی او دې اکټ کې د دغه دوو طبقاتو انتهایی نقصان دی. سرکاري ملازمین که هغه افیسرز دي او که هغه سبارډینیټ دي او پلس غریب عوام. موږ همدردانه اپیل کوو، اوس هم همدردانه اپیل کوو حکومت ته، خصوصا پرایم منسټر صاحب ته چې هغه خلک چې تاره ووټ درکړی دی او دا د دې ملک اکثریتي طبقه د مهرباني وکړه د هغې خیال وساته او دا کم بل چې تاسو له چا مشورې درکړي مهرباني وکړئ څه نور څه اصلاحات وکړئ. هغه څیزونه چې په هسپتالونو کې کم دي د هغې کمې پوره کړئ. که سټاف کم دی سټاف برابر کړئ او موږ دا نه وایو که فرض کړو ډیوټي فار ایگزامپل
د دې په نسبت باندې ډیوټي صحیح نه کیږي چې په شوکت خان هم کې صحیح کیږي دلته نه کیږي ټیک ټاک دغه پر اصلاحات کې دغه مخالفت نه کوو نه موږ تنظیمونه د آی خلکو سپورټ کوو موږ به ټیک ټاک د حکومت اپریسیشن کوو ټیک ټاک به د شکرې جلوسونه وباسو خو مهرباني دی وکړي دغه میجارټي طبقه د خیال ساتي او د هغې دپاره دغه اصلاحاتو کې چې کوم ویکسین دي ډاک بایټ ویکسین دي انسولین ویکسین دي انجکشن دي داسې هیپاټایټس سی ټریټمنټ دی داسې زونه دی پی سی آر ټیسټ دی دا د بحال کی د پاروګه د کوم هسپتالونو چې نچکاري کیږي موږ د دې خلاف یو موږ د دې خلاف راوتیو په دې وجه چې په دې کې یوازې د غریب او د مظلوم او دغه مسله نه ده کې دا زمونږ د طبقې چې کوم د هیلث ملازمین دي د غویم پکې مسله ده د وجه چې زمونږ سرویس کور نشته بل زمونږ پروموشن نشته هغه ټول هر یو شی د کنټریکټ شي زه دوی ته دا ویل غواړم چې بهي صاحب تاسو ولې داسې کوئ د موجوده حکومت نه زه دا پر زور مطالبه کوم چې په موږ خپل حق دپاره بله ورځ هم راوتیو تاسو په موږ باندې لاټي چارج وکړو په موږ باندې هم دغه وکړل زموږ ملګري زخمیان کړل ګرفتارۍ هم وکړې تاسو 3 MPO ولګوله په کم تحت تاسو دا ولګوله یو خو 3 MPO په سرکاري ملازم لګي نه بل دا خبره موږ دهشتګردان هو نه یو او نه دهشتګردي هم کوله او نه هم هلته کې څه دماکه کوله موږ د پوره باندې احتجاج وکړی مو بل د هسپتالونه چې کوم نچکاري کېږي دا ډیر زیات نقصانات دي په دې کې نقصانات دا دي چې زمونږ څه کې چې د عوامو ته زه دا ورسول غواړم د ستاسو په وساطت سره د میډیا په وساطت سره زه عوامو ته دا ویل غواړم چې بهي دا څومره دغه چې دلته کې کېږي یا اپریشنونه کېږي کم سرکاري هسپتالو هغه ختمیږي په دې وجه چې موږ ته یې ویل چې تاسو به 200 مریضان ګورئ سیوا به بیا نه دغه کوئ چټۍ به ورکوئ 200 مریضانو له بیا د نه پس چې کوم اپریشنونه کېږي هغه به IBP ته راځي 4 بجو نه وروسته چې کوم کسان راځي او خپل فیس ورکوي د باقاعده په فیس به کتلی کېږي او هر یو اپریشن چې کوم به په 120 روپۍ کېدو د پینډسایډ اپریشن هغه 45,000 چې بار په 5,000 روپۍ کېږي دلته کې 45,000 40,000 کېږي او دغه شان دي تر 1 لک پورې ته 1.5 لک پورې ټول اپریشن به کېږي هغه اپریشنونه به دلته په 120 روپۍ کېدل دا د عوامو دپاره هم دا راغلي بل دا خبره چې څومره کسان راځي دلته چیکاپ کوي هغوی به خپل فیس ورکوي د فیس نه علاوه به نه کېږي نو زه دوی ته هم دا وایم د عوامو ته هم دا وایم چې وروڼو لږ راویښ شئ او موږ سره شئ شانه بشانه ودرېږئ د خپل حق تپوس وکړئ دا موجوده حکومت چې څومره دغه دي د هسپتالونه دي هغه نچکاري کوي هغه څه پرایویټایزیشن کوي او د هغې نه علاوه بیا ورپسې د نورو محکمو هم کوي دا زموږ په آیین کې دي د پاکستان د آرټیکل کې دي چې موږ به له صحت او تعلیم دا پرې دغه کېږي نو چې دا داسې شو نو دا د کم ځای قانون دی او دا څنګه انصاف دی او دوی خو د انصاف په نوم راغلي خلک دی دوی ولې داسې کوي ګرانو کتونکو تاسو اورېدل دا ګرینډ هیلث الاینس جنرل سیکرټري نعم الله صاحب د خبرې دوی دا خبره وکړه چې زمونږ دا چې کوم دوی دا کوم دغه لاګو کړی په موږ باندې نو بالکل موږ دی نه منو موږ سټرایک به تر هغې پورې جاري وي څو پورې چې زموږ مطالبات منظور شوي نه وي بله خبره دوی چې کوم دی نو وشوه دا خبره مو وکړه چې یاره لکه دا د دې غریبو په حق کې چې کوم دی نو موږ د احتجاجونه کوو ولې چې مخکې به کوم پینډسایډ وکړو هر څه به ونو به سرکاري توګه باندې کېدل نو یا به 120 یا 150 روپۍ د هغې دپاره هغې ادا کولې خو چونکې دا چې اوس پرایویټایزیشن شو پرایویټ ادارو ته لاړ نو اوس چې کوم 45,000 50,000 40,000 نو دا د غریب د وس نه بار ده د دې یو بیا دا خواست دی چې زمونږ هېڅ کمپرومایز به په دې خبرو نه کوو تر څو پورې چې زمونږ دا مطالبات نه وي منظور شوي ما یوسف جان له اجازت راکړې د خپل کیمرامین شهاب سره پښتو نیوز مردان